سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د چین ولسمشر په افغانستان کې د لنډمهالي اوربند ملاتړ وکړ او دا چې طالبانو د دغه اوربند هرکلی کړی دی د افغانستان او سیمې لپاره یو ښه خبر بللی دی. شي جین پینګ تېره ورځ له خپل افغان سیال سره په کتنه کې همداراز وویل موږ باید هڅې وکړو چې دوه اړخیزې اړیکې مو لا پیاوړې شي او دا د بیجینګ لپاره یو اساسي اصل دی چې له افغانستان سره همکاري پراخه کړي څو په دغه هیواد کې سوله او ثبات رامنځته شي. په دې کتنه کې چې د شانګهای غونډې په څنډه کې ترسره شوه ولسمشر غني هم په ډاډ کړه چې موږ د سولې هدف ته نږدې یو خو د ملګرو هیوادونو همکاري به دغه هدف ته موږ نور هم نږدې کړي. د پروان ولایت د شینواري ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د یو دیني عالم د وژل کېدو په غبرګون کې تېره ورځ لاریون وکړ. دوی وایي 2 شپې مخکې نامعلومو وسلوالو یو دیني عالم چې مولوي عبدالرحیم نومېده په ډزو سره وژلی او تر هغې وروسته په تېښته بریالي شوي دي. دوی له حکومته غواړي چې د غوربند په دره کې د زنځیري او مخیزو وژنو مخه ونیسي ګنې پرته له دې به خپلو لاریونونو ته همداراز دوام ورکړي. له دې سره سم د شینواري ولسوالۍ امنیه قومندان ژمنه کوي چې د دغې پیښې عاملین به تر نیونې وروسته د قانون منګولو ته وسپاري. قتل‌های زنجیروی متعدد در ولسوالی در کل ولسوالی های چارگانه غوربند صورت گرفت، مخصوصا در ولسوالی شینواری غوربند. به سلسله همو قتل ها بزرگای منطقه مخصوصا جناب مولوی صاحب عبدالرحیم شهید که امروز ما به ماتم از او در غم نشسته ایم. دا د مولوی صاحب هم شهید په ما باندې هم دا کار شوی دی. د دولت د خوا نه موږ ته دا اطلاع چا موږ ته نه ده راکړې. دا یو لکه ماندري چلند دی چې د موږ سره کېږي، د مهرانه چلند دی چې د موږ سره کېږي. شخصی که به شهادت میرسه ملا صاحب عبدالرحیم در ساحه به شهادت میرسه که تحت کنترل 100% دولت است. آیا چرا ما آنن گزارش خود برای حکومت میتیم و حکومت دست به کار نمیشود؟ ما برای کسایی که در اینجا جمع شدن به اینا اطمینان میتم که ان شاء الله با همکاری از یا قاتلی از زیر میگیریم و با قانون میسپاریم. ولسمشر غني په چین هیواد کې له میشتو افغان سوداګرو سره په کتنه کې د هغوی ستونزې او وړاندیزونه واورېدې. دغو سوداګرو د کراچۍ او عباس بندرونو پر ځای د بدیلو او ارزانه لارو د موندلو او د کابل او بیجینګ ترمنځ د پیسو پر ریګ د ستونزو د حل غوښتنه وکړه او د منځنۍ اسیا هیوادونو له لارې د پنبې او میوو د صادراتو پر وړاندې د پرتو خنډونو یادونه هم وکړه. ولسمشر د یادو ستونزو له اورېدو وروسته سپارښتنه وکړه چې له کراچۍ او عباس بندرونو سربیره له حیرتان، آقینې او تورغونډۍ د ریل پټلیو هم ګټه واخلي. ښاغلي غني همداراز له دغو سوداګرو وغوښتل چې په چین کې د افغانستان هغه توکي معلوم کړي چې د نورو هیوادونو په نامه دغه هیواد ته راځي او تر هغې وروسته دوی کولی شي یا توکي نیغ په نیغه له افغانستانه چین ته وارد کړي. د دولت 4 وسلوال مخالفین په ننګرهار کې د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو په عملیاتو کې ووژل شول. په دې عملیاتو کې چې تېره شپه د خوږیاڼو ولسوالۍ په زاویې سیمه کې ترسره شوي د یادې ډلې یو شمېر وسلې او نور مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي په دې لړ کې د سیمې اوسیدونکو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د هیواد په 7 ولایتونو کې تر اوسه هیڅ میرمنې د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره ځان نه دی نوماند کړی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د 8500 کسانو له ډلې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د نمایندۍ لپاره یې ټاکنیزې بستې ترلاسه کړي تر اوسه یوازې څه باندې 1500 کسانو په ټاکنو کې د نمایندۍ لپاره نوملیکنه کړې ده. او په کندهار کې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژه ماتي برابرولو کلتور پیاوړی شوی دی. یو شمېر کندهار میشتي هره ورځ په جوماتونو کې خلکو ته خواړه برابروي او ځینې نور بیا پر سړکونو روژاتیانو ته د روژه ماتي پر مهال خواړه او اوبه ورکوي. دیني عالمان او ځوانان د روژې په مبارکه میاشت کې خیر او صدقه ورکول یو نیک کار بولي او سپارښتنه کوي چې په دې میاشت کې د له بېوزلو سره همکاري ډیره شي. زما وړاندیز دغه دی هغه خلک چې اراده لري چې دغسې روژماتونه پر جادو سړکونو مسجدونو کې وویشي که چیرې یو هماهنګي وجود ولري دوی ترمنځ چې دغه روژماتونه د خلکو تر کورونو پورې ورسوي چې تر څو ټول کور مستفید شي. شتمنو خلکو ته مې دا پیغام دی چې د خپلو بېوزلو خلکو سره همکاري وکړي او لاسنیوی وکړي. کوشش باید څوک وکړي چې صدقه وکړي. که چیرې یو څوک ارزانه شی ورکوي دا هم په خپل ځان کې صدقه ده. که چیرې ځینې خلک شی ګرانوي
خصوصا دکانداران دغه پلورونکي خلک د پلورنځي لري د خوراکي توکو د غیر خوراکي توکو چې دغه ګرانوي الله تعالی جل جلاله به د دې څخه راضي نه وي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.